کو هغه د الخدمت فاونډیشن د صوبای صدر دی سید واجد علي صاحب. السلام علیکم جی. څنګه ښه جی؟ ټیک ټاک یې جی. مونږ ټول پاکستانیان جی زه به تاسو ته دا وایم چې تقریبا د کال لکه 2022 کې مونږ چې کوم ټیکس جمع کړی دی هغه 10,000 بلین روپۍ دی. 10,000 بلین روپۍ. او حکومت چې مونږ له کوم مراعات راکول یا د حکومت ریاست چې کومه ذمہواري ده په هغې کې تعلیم دی، ایجوکیشن، په هغې کې هیلث دی، په هغې کې پروټیکشن دی، په هغې کې جسټس دی. خو انفارچونیټلی مونږ له هغه زمونږ حکومتونه زمونږ ریاست مونږ سره هغه څیزونه نه پوره کوي او بیا مونږ څه چل کوو چې مونږ مختلفو مسلو سره ښکار یو او مختلف مونږ بیا یو بل ته ګورو. نو په دې وخت کې بیا داسې ان جی او ډېرې ښې ان جی او شته، ډېر ښه خلک هم شته چې په ملک یو ډېر کنسټرکټیو او ښه کردار ادا کوي. نو په هغې کې جی الخدمت فاونډیشن یو زبردست ان جی او ده. هغه د ملک په سطح کار کوي، هغه د صوبې په سطح کار کوي، هغه د ضلعې په سطح کار کوي. نو که تاسو وګورئ نو الخدمت فاونډیشن د پاکستان په 15 په ټاپ ان جی اوس کې دی جی. د دې چې کومه ناره د خیر الناس من ينفع الناس وایي تاسو کې هغه دی چې څوک انسانیت له خلکو له فایده ورکړي. نو زه به تاسو ته دا وایم چې جی د دې چې کوم ایریاز دي چې په دې په کوم په ایریاز کې خدمت کوي، په هغې کې هیلث دی، په هغې کې د یتیمانانو آغوش دی، په هغې کې ایجوکیشن دی، تعلیم دی، ورپسې کمیونټي سروسز دی، خلکو له چې کوم مراعات ورکوي، خلکو له چې کوم څیزونه ورکوي د کمیونټي خلکو له ورکوي. بیا مواخات دی جی خلکو له قرضې ورکول او بیا ورپسې ډیزاسټر مینجمنټ دی په قدرتي آفاتو کې چې کومې مسلې راشي، قدرتي آفات چې راشي، زلزله راشي، طوفان راشي، نو په هغې کې دی خلکو له مدد کوي او بیا کلین واټر پروجیکټ دی صفا اوبه ورکول. نو مونږ به نن سید واجد علي شاه صاحب نه تپوس وکړو. اول به جی مونږ دغه ته راشو، ستاسو ړومبې هیلث ته به راشو. الخدمت فاونډیشن جی پورا پاکستان کې تقریبا 40 اسپتالونه دي او 63 میډیکل سنټر دي او تقریبا 282 ایمبولینس دي. ستاسو په ذهن کې جی تاسو څه وایي چې ستاسو نور داسې څه پروجیکټ کول پکار دي؟ ستاسو په ذهن کې دي چې په هیلث کې نور داسې څه پروجیکټ شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو اجازه تاسو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ویل په د الخدمت فاونډیشن په ټول پاکستان کې تقریبا 40 پورې غټ هاسپټلز دي چې هغه د 20 بیډز نه تر 100 بیډز پورې هغه مشتمل دي. په دې کې 65 پورې د دې هیلث کلینکس دي، هغه کې 2 کلینکس په ثوابه کې دي او دا هیلث کلینک چې کوم دي نو روزانه بنیاد باندې په دې کې فری او پی ډی کېږي او فری میډیسن خلکو ته ورکول کېږي. 300 پورې امبولانسز دي، په هغې کې 100 امبولانسز په زموږ په صوبه خیبر پښتونخوا کې دي، 4 موږ سره په ثوابه کې موجود دي او دا امبولانسز په ډیزاسټر کې فوري امداد دپاره رسي. او تاسو کتلی دي چې کوم ځای کوم ډیزاسټر راغلی دی نو زموږ هاسپټلز، زموږ کلینکس او زموږ دا امبولانسز په دې کې شامل دي. خو بهرحال چونکې د پاکستان آبادي 22 کروڑ نه سیوا آبادي ده او د هغې دپاره د فری میډیسن او د فری هیلث فیسلټیز دپاره دا ډېر کم تعداد دی. نو په دې کې ګورنمنټ خو چې څه خپل کم کار کوي نو هغه کوي بنیادي ذمهداري خو دا د ګورنمنټ ده. خو هغې کې داسې ډېر ان جی اوز دي، ډېر خلک دي چې هغې خپل کار کوي. نو موږ سره په دې کې اوس هم زموږ ډېر داسې پروجیکټس روان دي. 4 زموږ هاسپټلز دي، 40 زموږ نور چې کوم دی نو هاسپټلز په پروسس کې دي، هغه روان دي او ان شاء الله تعالی ډېر زر به هغه کمپلیټ شي او موږ په خپل کار کوو. واجد علي شاه صاحب جی یو بله خبره زموږ خلک نن سبا په صوبای کې آیستې نشي دي جی. ډرګ اډیکټ سنټر څه خیال دی ستاسو چې ستاسو په دې صوبای کې یا چې کوم دي چې هغه نور معیاري نه دي، ښه نه دي؟ ستاسو څه خیال دی چې په صوبای کې یا زموږ په ضلع کې یا په صوبه کې ستاسو ډرګ اډیکټس چې کوم د هغې د ریهیبلیټیشن سنټر دي آشته جي؟ او جی زمونږ په پېښور نشترآباد چې کوم زمونږ هاسپټل دی هلته کې زمونږ ډرګ ریهیبلیټیشن سنټر دی او ډېر ښه رزلټ وي د هغې، ډېر ښه تعداد کې هغې ته دا خلک راځي او هغې هغه علاج کېږي. ثوابې کې زمونږ پلین دی جی سروازې مخکې زمونږ سوشل ویلفیر چې کوم ډپارټمنټ دی هغې سره میټینګ شوی دی او ثوابې کې انشاءالله تعالی ډېر زر به خدای دې دا ټول خلک د دې لعنت نه خلاص کړي. خو بهرحال د دې علاج ضروري دی چې دغه افراد د معاشرې یو کارآمد خلک جوړ شي او د هغې دپاره د دې ټریټمنټ علاج ضروري دی. نو په ثوابې کې انشاءالله تعالی ډېر زر به مونږ دا ډرګ ریهیبلیټیشن سنټر د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ په توسط سره او د هغې په معاونت سره
ان شاء الله د الخدمت فاونډیشن دا ډرګ فری ایریا به ان شاء الله د ثواب ده. خی ستاسو جی یو دویم لوی شوبه چې کوم دی نو هغه آغوش سنټر دی او تقریبا لکه ما چې څومره کتلی دي نو په هغې کې لکه د کیډټ کالج په شان ایجوکیشن ورکېږي او په هغې کې د کیډټ کالج په شان ټول فیسلټیز هغې ورکېږي. آغوش سنټر جی ستاسو 21 دی او په هغې کې تقریبا تاسو 1600 ماشومانو له دغه ورکوي. صوابای کې جی ولې زمونږ په ضلع کې ولې تاسو آغوش سنټر نه دی جوړ کړی؟ ستاسو خبره بالکل ټیک دی جی. دې ټایم کې زمونږ 21 پورې آغوش سنټر دی په ټول پاکستان کې او 14 داسې دي چې هغه په پروسس کې دي او ان شاء الله ډېر زر د میاشتو په حساب سره به هغه پوره شي او دا تعداد به ان شاء الله ډبل ته ورسي. ثوابې کې مونږ ته لوکیشن یو ډونر دی هغه مونږ ته راکړی دی خو څنګه چې ما تاسو ته وویل ډېر سیزونو کې د ګورنمنټ د طرف نه څه رکاوټونه څه مسلې وي نو هغه ایریا چې دا نو هغه سیکشن 4 کې دا او هغې باندې فی الحال ګورنمنټ پابندي لګولې ده چې هغې کې موږ څه کنسټرکشن وکړو. نو ستاسو د دې شیشې په توسط سره زما د ثوابې عوامو ته هم دا درخواست دی که د دغې ځای نه علاوه موږ ته بل ځای کې داسې راکولی شي نو موږ بجټ موږ سره تیار دی او ډېر خلک په دې انتظار کې دي څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې په ثوابې کې داسې یو آغوش سنټر وي او هغه مونږه رن کو ان شاء الله ډیر زر بکو. خو د دې نه هټ کر مونږه په ثوابې کې 300 ماشومان څه د پاسه 300 ماشومان داسې دي چې هغه مونږه د آغوش الټرنیټ په کور کې دی کې جی آغوش سنټر کې تاسو کم ماشومان لکه ایډمیشن ورکوي یا څه کم قسم ماشومان په آغوش سنټر چونکې دا داسې یو ماشوم وي چې د هغه خدای پاک د پلار سورې اغستی او یا پکې بعض داسې چې پلار او مور دوار د هغې نه که نه جي نو مونږ دا کوشش دی چې د 9 کالو نه 9 ایرز نه کم چې کوم ماشوم وي ځکه چې بیا د هغه ټول هغه تربیت نظام وي د هغه سکولینګ وي او زموږ کوشش دی چې هغه کالج او یونیورسټي پورې زموږ داسې سټوریز دي سکسیس سټوریز دي چې زموږ د آغوش نه یو کس وته دی او هغه په پولیس کې په ښه پوسټ باندې دی په آرمي کې ښه پوسټ باندې ورغلی دی ډاکټران پکې جوړ شو ډېر زیات. نو زموږ کوشش دی چې د هغې مونږ تربیت وکړو په خپل انداز کې هغې مونږ ټریټ کړو هغې ته هغه ټول سهولیات مونږ ورکړو. د 9 کالو ماشوم مونږ آغوش کې اچو او بیا هغه تر پریکټیکل لایف ته لاړ شي تر هغې پورې د هغې تاسو آغوش چې کوم ماشومان دي د هغې والدینو له هم جوړ سو دغه ورکوي که نه ورکوي آغوش فیملیز له هغې کې چې کوم آغوش کې کوم ماشومان دي د هغې خو یا مور ژوندی وي او یا دواړه نه خو د هغې ماشوم د کپړو د هغې د پیزار د هغې د سکول د بوکس او د هغې ایون تر دې چې کله په چوټیانو کې هغه بیا خپل کور ته ځي خپل مور سره ملاقات دپاره یا خپل فیملی ممبر سره ملاقات دپاره په عید باندې ورځي یا داسې نور څه ایونټ سي نو هغې ته جیب خرچ او تلو راتلو کرایي دا هم د الخدمت فاونډیشن د طرف نه هغې ته ورکېږي. خی درېیمه جی ستاسو ډېره اهمه شعبه ده چې هغه ایجوکیشن دی تعلیم دی کم کې چې موږ ډېر روستي یو. ما جی ستاسو ډاټا کته تقریبا ستاسو 48 چې کوم دی 48 پروټیکشن سنټر دی چایلډ پروټیکشن دی سکل ډیولپمنٹ ستاسو چې پکې خلک ماشومان پکې د غز د کوي تقریبا 83 دی او بیا ورپسې الخدمت سکول یو سکالرشپ تاسو تقریبا 4900 ماشومان ولور کوي. زه به چې تاسو دا ټوټل ایکسپینډیچر دی نه چې کوم بینیفیشري دي په د ملک په سطح باندې جی هغه تقریبا 72000 دي او تاسو چې په دې باندې کوم د ملک په سطح خرچه کوي 18 کروڑ روپۍ دي. څه خیال دی جی تاسو که په صوابای کې د نور سکل د دغه ډیولپ کولو لپاره پولیټیکنیک انسټیټیوټ جوړ شي چې په کې 3 کاله ډیپلومي او هغه ماشوم بار لاړ شي یا په ملک هغه ټیکنیکل کار زده کړي او د دې جوګه شي چې خپل کور او ځان له پیسې او ډوډۍ او روزګار ګټي. څه خیال دی جی تاسو؟ او جی بالکل څنګه چې تاسو وویل تعلیمي شعبه چې دا نو الخدمت فاونډیشن هغه نظر انداز کړی نه ده او هغې کې ښه ټیک ټاک کار کوي. ښه جی الفلاح سکالرشپ یو سکالرشپ دی کوم تاسو چې ذکر هم وکړو جی جی 9000 روپۍ ماهانه ټول پاکستان نه موږ هغه ماشومان راجمع کوو هغې ته موږ په کروڑونو باندې سالانه سکالرشپ دی دا دغې نه علاوه دی کوم چې تاسو کم بجټ یاد کو. صوابای ضلع کې جی تاسو صوابای ضلع کې جی صوابای ضلع کې هر کال موږ 15 ماشومان د دې نه سلیکشن کوو او هغه ماشومانو ته سکالرشپ ملاویږي او د هغې د یونیورسټۍ ډیګري یا پروفیشنل هر قسمه ډیګري چې د هغې انجینرینګ شو یا میډیکل شو نو هغه ډیګري د الخدمت فاونډیشن په توسط سره د هغې چې څومره فیس وي هغه موږ کوو. چایلډ پروټیکشن سنټر ذکر تاسو وکړو نو یو اپاینټمنټ وشو په پولیس کې او هغه پولیس کې چې کوم اپاینټمنټ وشو نو هغه کس چې هغه کباړ به راټولو
ښه او هغه زموږ چایلډ پروډکشن سنټر ته هغه راوستې شو ښه او هغه ماشوم سبق ووی او اوس هغه په پولیس کې په جاب باندې شو. ښه د هغه فیملی هم خوشحاله ده او عام خلک. بهرحال څنګه چې ما تاسو ته ووایي دا یوازې الخدمت فاونډیشن نشي کولی، زما نور تنظیمونو ته هم دا درخواست دی، اپیل مې دی چې په دې کې الخدمت فاونډیشن سره تعاون وکړي. په دې نه موږ چې کوم ځای کې ناست یو انشاءالله د رمضان نه بعد به دلته کې موږ ټیکنیکل تعلیم تاسو ذکر وکړو نو ووکیشنل انسټیټیوټ اراده ده د رمضان نه بعد فوري طور باندې خصوصا د فیمیل لپاره او 52% جی زموږ زنانه دي. بالکل د زنانو لپاره ووکیشنل سنټر زموږ اراده ده او دلته موږ سره رومز اویلیبل دي، فیسیلیټیز هم موږ سره شته. اصل کې جی دغه سیزونه که زنانه تاسو دی کې کوي بنگلاديش جی خپل ګارمنټس چې کوم دی ایکسپورټ کوي نو لکه د بنگلاديش په ډیولپمنٹ کې جی د غي په ایکسپورټ کې د غي د ګارمنټس او د غي د زنانو جی زه خپل تلیم ډیر غټ کردار دی. نو تاسو لکه دا خیال دی چې تاسو بعد د دینه پس کاټیج انډستری چې ورته وایي کنه خجی کاټیج انډستری زموږ هم دې ته خیال دی چې کم هغه خلک چې بیوادي یا طلاق یافته دي یا داسې زنانه دي چې هغې کور نه د هغې سپورټ ډېر کم وي، نو الخدمت فاونډیشن به انشاءالله تعالی زموږ اراده ده چې د دې سنټر نه علاوه په دې صوابۍ کې 15 سنټر د اختر نه بعد هغه په وړوکي لاهور کې، هغه په صوابۍ کې، په ټوپۍ کې، په سوډیرو کې، په ډاګې کې، د 15 ځایونو کې موږ د دې لوکیشن کړی دی او انشاءالله تعالی دا ووکیشنل سنټر به موږ جوړو. دلته به د دې خپل بزنس ډیولپ کیږي، بوتیک سټایل کې او نور زنانه به هم دې ټرین کوي او خپله به هم دې چې کوم دی نو ځان ته څه بزنس جنریټ کوي او ستاسو جی درېیمه شعبه چې کوم دی کمیونټي سروس چې ورته وایي ولسي خدمات په ورته مونږ یا ولس له چې کوم تاسو فایدې ورکوئ نو په هغې کې جماعت ستاسو کته نو په هغې کې تاسو پریزنر دپاره د قیدیانو دپاره هم ستاسو سشته فوډ پیکیجز هم تاسو په لکونو ورکړي دي، بیا ورپسې تاسو ایون کریسچین لا او هندوانو لا هغوی له هم ورکړي دي، قربانۍ به الله بینیفیشریز دي، بیا ورپسې جی شادي پیکیجز دي او رمضان پیکیجز دی او ویل چیر جی تقریبا تاسو 8000 ویل چیر ورکړي دي او بیا تقریبا 41 جماعتونه جی جوړ کړي دي. صوابۍ کې جی ستاسو دا قسمه اکټیویټي مختصر الفاظو کې وایي چې تاسو صوابۍ کې کمیونټي سروس کې په دغه فیلډ کې تاسو خلکو له څه خدمات ورکړي. بالکل جی څنګه چې ټول پاکستان کې الخدمت کار کوي هم دغه طریقې سره صوابۍ کې کار کوي. په 13 کال کې مونږه 150 پورې ویل چیرز مزدورانو ته ورکړل چې کوم ضرورتمند صوابۍ کې صرف صوابۍ خبره ده. د دې نه علاوه مونږه یتیمانانو جنکو د ودونو پروګرام 9 جنکو پروګرام مونږه یو هفته 10 ورځې مخکې هغه ارینج کړو. د هغې نه علاوه مونږه 15 جنکو د دې نه مخکې انفرادي حیثیت کې جهیز هغې ته مونږه پرووایډ کو ورکړو. مونږه وینټر پیکیج مونږه 1200 فیملیز ته په صوابۍ کې دا مونږه وینټر پیکیج ورکړو. د وینټر پیکیج کپړې بنین بلستن بالغ دا کمبل وغیره کمبل دا 1250 فیملیز ته مونږ ورکړو. دین علاوه قربانۍ ذکر تاسو کو دا ډېر خلک دي چې هغې د قربانۍ وس نشي لرلی نو صرف په صوابۍ کې مونږه 42 42 د قربانۍ زناور چې کوم دي نو هغه تاسو حلال کړو. دې کې د جیل ذکر وشو نو دې کې سپیشل یو قرباني زموږ د صوابۍ د جیل لپاره او دا هر کال وي په جیل کې میډیکل فری میډیکل کیمپ هم مونږ لګو هغه مونږ کمیونټي سروسز کې راځي. تاسو جی د جیل کې یو مسله وړوکې غوندې دغه هغې کې جی نن سبا ما کتلی دي چې هیپاټایټس بی او ایډز او دا پکې ډېر زیات دی. تاسو په دغه باندې په جیل کې دننه څه کار کړی دی تاسو؟ او جی بالکل سکرینینګ شوی دی. سکرینینګ شوی دی تقریبا د نن یو څو میاشتې مخکې هلته کې زموږ پوره ډاکټر ټیم تللی دی، هلته کې د هغې سکرینینګ شوی دی. بیا موږ هغې ته رپورټ هم ورکړی دی. جیل چې کوم ډیپټي سپورټنټ صاحب دی هغې ته موږ به هغې رپورټ هم ورکړی دی او کوم میډیسن چې هغه هلته کې ممکن نو کیدای شو کني بیا ورته موږ خپل زموږ چې کوم کلینیک دی هیلث کلینیک دی دا جیل سره نږدې دی هغه ورته موږ پرووایډ کړو چې دلته نه تاسو هر قسمه سهولتونه اخیستی شئ د جیلیانو قیدیانو لپاره. هلته د هغې ته صفا اوبو یو ډېره غټه مسله وه او د هیپاټایټس یو ډېر غټ وجه نو هغه مسله ورته موږ فوري طور باندې حل کړه او په جیل کې د صفا اوبو یو ډېر غټ پراجیکټ چې کوم دی هغه هغې ته موږ جوړ کړو. دریم جی تاسو مواخات فتوي چې خلکو لا قرضې په بغیر د سوده تاسو قرضې ورکوي د ما کته تقریبا تاسو انټرست فری چې پای باندې تاسو هیڅ قسم سود نه لیک او تاسو قرضه ورکوي د 50000 نه والا تر 75000 روپو پورې او تاسو د غیر ریکوري چې کومه ده تاسو له واپس تاسو باندې جی د خلکو اعتماد دی 94% خلکو تاسو لاغه قرضه
واپس ترکړي او تقریبا جی تاسو 31 کروڑ روپۍ په دې پیډ کې د مل په سطح د 2012 نه واله تر 2022 پورې ورکړي دي. ستاسو جی د دې نمبر 1 د دې د پاره ستاسو د لون پروسیجر سوکته څه طریقه ده او بیا تاسو ماته دا وایي چې تاسو په زمون په ضلع کې صوبای کې تاسو څومره خلکو لا دا قسم قرضې ورکړي دي جی او یا چې کم خلکو له تاسو قرضې ورکړي هغه په هغه قرضو خپل کار کړی دی او کنه کوي هغه په اوس نان نه پکه غټي او کنه غټي. جی بالکل څنګه چې تاسو ته ویل دي آغاز مونږ سره چې کوم ماشومان عرفن دي یتیمانان دي رجسټرډ دي خجی نو دا غي مین دوته مونږ د اغه نه آغاز وکړو مونږ کوشش دا چې دی په خپل خپل باندې په خپل ودرېږي او هر کال سلور داسې نوې اضافه پکې مونږ کوو تر اوسه پورې موږ 20 نه زیات د شلو نه زیات زنانو ته دا تاسو چې کوم مواخات پروګرام دا قرضه یادوي دا موږ ورکو بلا سود وي دا 50,000 روپۍ باندې وي او دا غي خبردار چې ثوابه کې 100% دا غي ریکوري ده خجی هغه دا غي واپس کیږي دا اعتماد هغه خبره ده خجی او بل دا چې هغه ته موږ کم کار د پاره ورکړی دي نو هغه کې 2 زنانه داسې دي چې په خپل کور کې هغه یو وډګون د ټک شاپ کولو کړی دی د محلې د ماشومان لپاره اړیر کامیابی سره روان دي. خجی یو زنانه یو سروي ځان له اغسته او هغه د هغه نه هغه خپل بزنس ډیر ښه طریقې سره روان کړی دی او هغه چې د هغه نه علاوه داسې نور بدلی نور داسې زنانه دي چې هغه کامیاب بزنس کوي. خجی څنګه چې تاسو ته ما ویل څنګه چې د ووکیشنل زموږ یو پروجیکټ دی هغه د عید نه بعد را روان دی نو سیم هم دغه شانتي زموږ د خود روزګار سکیم خجی او د کونډو زنانو لپاره خجی د هغې دپاره خود روزګار سکیم انشاءالله د عید نه بعد زموږ یو پروګرام دی شروع کوي هغه چې په ثوابې کې به انشاءالله هغه موږ شروع کوو ډېر زر به شروع کوو. خجی ستاسو جی بل یو ډیره اهمه شوبه ده هغه واټر سکیم دی. تاسو تر اوسه پورې په لکونو باندې کویان کنستی دي تاسو هند پمپ لګولې دي تاسو ورپسې هغه جی که زوام نه داغه هغه پوره پاغي باندې زموږ د انټروای وخت په پای ختم شي تاسو بزرګونو په پاغي کې بلکې تاسو سولر دغه لګولې دي زه تاسو ته سولر پمپونه تاسو لګولې دي غټ ټیوبویل لګولې دي دا په تقریبا داغه بینیفیشریز چې کم دي 50 لک دي داغه نه چې خلک فائدہ وچتای او تاسو چې په کم خرچه کړی دا ایکسپینډیچر چې باغی شوی د مل په ساته باندې جی 60 کروڑ روپۍ دي. زه چې تاسو یو پروپوزل در کوم کچاره تاسو داسې وکي چې نن سبا جی غریبانان دغه نه ډیر زیات تنگ دي بجلی دي بیلونو نه که تاسو جی بل کار وکي چې جمعهتونو لا او یا غریبانانو ته تاسو سولر پینل یو لګوي څه خیال دی تاسو دې باره کې څه خیال دی؟ بالکل تاسو دا سجیشن خو ډیر زبردست دی خجی او زموږ کوشش دا دی چې مونږه کم پروجیکټ وکړو چې دا غینه کمیونټي ایز ا هول خجی مجموعي تور باندې د هغه معاشري ټول خلک دا غینه فائدہ واخلي. خجی زموږ د هند پمپ دا پروجیکټ چې تاسو کوم یادوي نو دا داسې پروجیکټ چې دا مونږه په کور چار دیواره کې دنه نه کوو خجی زموږ کوشش دی چې دا کوم محله کې کوم کوڅه کې مونږ وکړو نو هغه ته فائدہ واخلي. خجی تاسو 60 کروڑ روپے د ټول پاکستان ذکر وکړو صرف ثوابه به تاسو ته زووایم خجی چې صرف په یو کال کې 13 کال کې ثوابه کې د 44 लाख روپو خجی صد پاسه د 44 लाख روپو مونږ د اوبو دا پروجیکټ کړی 206 خجی 206 خجی د کې د غدون هغه علاقې شامل دي کوم چې د اوبو ډیر زیاتې او مسله وته او بالکل جی او الته یو پروجیکټ د 10 लाख د 12 लाख روپو نه کم نه کیږي خجی او ډیپت زیات دی ډیپت هم زیات دی او الته کې د اوبو مطلب هغه مزدور لیول کته دی او ډیر زیات ګټه ده او جی نو الته مونږ بیا غټ ټینکې جوړ کړی دی او غټ ټینکې بیا ټول کلی ته او ټول محلې ته اوبو مونږ سپلای کوو هغه مونږ ورکوو او هغه په سولر باندې دي. خجی هغه کې باقاعده د اوبو موټر لګیدل دی او په سولر دی داسې زمونږ دی نارنجي طرف ته الته کې هم دغه مسله ده د اوبو الته مونږ دا پروجیکټ دی نو کوشش زمونږ دا ویږي چې ایز ا هول کمیونټي دا غینه فائدہ واخلي. بهرحال تاسو چې کوم خبرو کوم دا د مشورې قابل ده او د باندې سوچ کې دي شي تاسو جی د 2005 د 2010 د 2005 په زلزلہ کې د 2010 په سیلاب کې او بیا د 2020 په سیلاب کې تاسو د ملک په سطح باندې تقریبا جی 12 بلین روپۍ لګولې دي دا تاسو ډیزاستر چې څه ته وایي ډیزاستر مینجمنټ قدرتي افاتو کې چې تاسو د هغې کم دغه کړی دی او د هغې ټوټل چې کم تاسو خلکو ته د هغې نه فایده رسېدلې ده هغه تقریبا 23 लाख خلک دی او 126 کروڑ روپۍ چې کم دی نو په دې 112 بلین روپۍ جی پیمانې لګېدلې دي. څه وایي جی تاسو صوابای کې تاسو د دې دپاره تاسو سره لکه دا ډیزاستر مینجمنټ چې کم دی ستاسو رضاکار د دې اهلي چې هغه خلکو ته
په هغه قدرتي آفات کې په سیلابي دغه کې هغه خلکو ته دغه ورسوي او یا ستاسو چې کوم خپل پراجیکټ دی زموږ په صوابای کې نو هغه څه دي جی تاسو به جی کتلی په دې سیلاب کې دوه سیزونه ډېر لازم او ملزوم وو او جی کم ځای کې چې اوبه وي نو هغه ځای کې د خدمت جیکټ لازمي و جی ښه جی کم ځای کې چې سیلاب او کم ځای کې اوبه وي هلته د خدمت جیکټ لازمي و الحمدلله الخدمت سره د کلي په سطح او د محلې په سطح باندې ولنټیرز یو زبردست ټیم دی ښه جی صوابه کې موږ سره د 300 افرادو یو زبردست ټیم موجود دی چې هغې د یو فون په کال باندې هغه ډیزاسټر والا کوم علاقه چې وي نو هلته کې رسي د 2021 د سیلاب ذکر تاسو وکړو 2022 کې چې کوم سیلاب راغلی و هغې ذکر تاسو وکړو نو 13 چې کوم سیلاب راغی نو فوري طور باندې زموږ ټیم ټول الرټ شو الحمدلله صوابه لږ غونته علاقه هغې ټچ کړه د جهانګیري او د خواوشا سین غاړه علاقه چې کومه ده نور بچ وه خو د ټول ملک دپاره موږ سره خلکو د صوابه خلکو ډېر زیات تعاون وکړو او صرف زمونږ د الخدمت صوابه ټیم ته د 1 کروڑ روپو سامان او نقد دا د ټانک د خلکو لپاره د دیر د خلکو لپاره د سوار د خلکو لپاره د ډي آی خان د خلکو لپاره د صوابه خلکو د تعاون وکړو نو د 12 ارب روپۍ چې دي نو دا خو هغه دي کوم چې ډیزاسټر کې اوس الخدمت فاونډیشن هغه خلکو ته کورونه جوړی لګیا دي او نصیر آباد کې پرون 1500 کورونه 500 کورونه نصیر آباد بلوچستان کې او جی خلکو ته هند اوور شو پرون خلکو ته هند اوور 500 کورونه جی ښه جی او داسې د سند په دغه علاقو کې لګیا دي د پنجاب په جنوبي پنجاب کې هغه لګیا دي خپل کار کوي او الحمدلله الخدمت فاونډیشن په ډیزاسټر کې خلکو سره شانه بشانه وي او د هغې د امداد لپاره به هر ټایم حاضر وي ښه جی بل جی تاسو نه دغه جی ډونیشن دی جی ستاسو د صوبې په سطح جی ستاسو څومره ډونیشن کلیکټ کیږي او زموږ د صوبای ضلعې په سطح باندې جی تاسو څومره ډونیشن تقریبا تاسو له خلک درکوي او که تاسو له خلک ډونیشن درکوي ایزیلی نو تاسو سره څنګه اکسس کولی شي الخدمت فاونډیشن چونکې دا خو فلاحي اداره ده او نان ګورنمنټل اداره ده او پراجیکټ دي نو همدا د عوامو په ډونیشن باندې چلیږي د عوامو په صدقات باندې خیرات باندې زکات باندې په دې باندې الخدمت فاونډیشن چلیږي او د الخدمت فاونډیشن په دې کار باندې د خلکو اعتماد دی نو کال په کال د دې ډونیشن سیوا کیږي ثوابه زموږ یو وړه ضلع ده غریبه ضلع ده خو اوس زموږ یو هفته لس ورځې مخکې یو ډونر کانفرنس وشو هغه هم د دې یتیمانانو ماشومانو دپاره وشو هغه د دغې کونډو چې کوم دي د هغې د امداد دپاره د دغسې جینکو چې د هغې د واده بس نه وي جهیز ضرورت وي د هغې دپاره د ثوابې خلکو موږ ته 2 کروڑ پلس ډونیشن وکړو نو بس تاسو د دې اندازه واخلئ چې د صوبې او د نورو ضلعو بیا څومره د پاکستان په سطح خو الخدمت فاونډیشن ته په اربونو روپۍ ډونیشن سالانه کیږي په اربونو روپۍ ډونیشن ورته کیږي او خلکو په اعتماد دی تاسو چې د اکاونټ خبره کوم وکړه د ډونیشن طریقې کار نو یو خو د ایزی پیسا ایپ چې کوم دی نو په هغې کې د الخدمت فاونډیشن تر ډونیشن یو خپل طریقې کار دی هغه موجود دی بیا د هغې نه علاوه که تاسو غواړئ نو زه به تاسو ته د الخدمت فاونډیشن ثوابې اکاونټ نمبر درکم تاسو بیا سکرین باندې منشن کې نو آنلاین ډونیشن زموږ 2 اکاونټس دي او هغه افیشل اکاونټس دي نه جی دا خو یو پړه لکه کس کولی شي لکه یو انپړ غریب سړی لکه چې هغه د هغه وس یو نه پوهېږي هغه څنګه جي تاسو سره کوي ستاسو دفتر کوم ځای دی کوم ځای دی زموږ جي په ثوابې کې د ثوابې خبره کوئ نو په ثوابې کې زموږ سویګیس آفس جهانګیره ثوابي روډ نیر سویګیس آفس دا زموږ دفتر دی د الخدمت فاونډیشن او د دې نه علاوه زموږ فون نمبر 24 غنټې آن وي د دې نه علاوه زموږ څنګه تاسو ته ما وایي موږ سره ټیم الحمدلله ډېر ښه موجود دی او د ثوابې په کلي کې او په هر محله کې د الخدمت فاونډیشن ټیم موجود دی د هغې په ذریعه باندې تاسو هغه ډونیشن تاسو را رسولی شئ او رسید لازمي دی د الخدمت فاونډیشن رسید څوک هم ورکوي ډونیشن نو د الخدمت فاونډیشن رسید او د دې جي ګارنټي ده چې دا پیسې به په صحیح طریقه باندې استعمالي اجازه څنګه چې تاسو ته پته را د الخدمت فاونډیشن باندې د خلکو اعتماد دی نو ځکه کال په کال دا ډونیشن سیوا کیږي او اوس په اربونو کې د الخدمت فاونډیشن دا ډونیشن دا فند نو دا په دې خلکو باندې لګي په دې وجه خلک ډېر د زړه نه کوي او تاسو ته ما وایي چې ثوابې ډېره وړه ضلع ده او ډېره غریبه ضلع ده پسمانده ضلع هم ده خو د هغې باوجود د ثوابې چې کوم مخیر حضراتو نو هغې 2 کروڑه روپۍ په یو نشست کې موږ سره وکړو او داسې ټول کال هغې موږ سره کوي اوس هم روژه روانه ده
خلک موږ سره رابطې کوي او د هغې چې څومره روژه کې څوک زکات کوي یا خیرات کوي نو هغه الخدمت فاونډیشن ته ورکوي ځکه چې هغې ته پته ده چې دې د کونډو د یتیمانانو د بیمارانو د معذورانو او د تعلیم دا ټول خرچ الخدمت فاونډیشن په دغې خلکو باندې کوي. ډېره مهرباني جزاک واجد الله. شکریہ.